حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته وګد حدیث ته بخاری شریف مسلم شریف را نقل کړی دی. نو پاغه په اخر ایسه کې نبی له سلام فرمای چې کله تاسو روژه وي نو په کار تاسو د تاسو د بیهوده خبرونه فحش خبرونه شور شغبنه دې نه ځانو ساتي داونه کړی او کو څوک تاسو د کنزا کوي جنگ سره کوي نو ته دومره وتوې چې زما روژه ده. دې حدیث روایت بخاری شریف او مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې مسلمانان به په روژه کې د بیهوده خبرو نه ځان ساتي، فحش خبرو نه به ځان ساتي، شور شعب به نه کوي لکه په کوڅو کې چغې شروع کړي اوازونه کوي مثلا، یا خپل ماشومان کنټرول کړي کوڅو کې چې خصوصا سهار وخت کې د وخت کې خلک د ودې سهار مانځه نه بعد پشلمې را پاسېدلي او آرام کوي، ستا ماشومان ګرځي را ګرځي په کوڅو کې شور جوړي، څوک پټاقې الوزي، څوک شور کوي، څوک چغې وهي، نو دې شور شعب نه به ځان ساتي، بل مسلمان ته به تکلیف نه رسوي او بد اخلاقی به نه کوي، فحش خبرې به نه کوي، مثلا د ګناهونو خبرې داسې خبرې چې پاکې ګناه وي، او دارنګ یو بل د کنځا کول، بد رد ویل، بل یو بل سره جنگ کول، خصوصا کور کې لانجې کول، جنگ کول ښځو سره زنانو سره، دې نه به ځان ساتي. مور پلار به خوشحاله ساتي، مور پلار به نه خفه کوي. خو بهرحال په روژه کې به جنگ جګړې نه کوئ، په روژه کې به لانجې نه کوئ، جنګونه به نه کوئ، یو بل غیبت به نه کوئ، دروغ به نه وایستئ، د ټولو ګناهونو نه به ځان ساتئ. روژه دغه روژه ده. یو روژه دا نه چې ته خوله بنده کړي، خوراک نه کوي، څکل نه کوي، نور جنګ هم کوي، فحش کارونه هم کوي، دروغ هم وایي، چرس هم وهي او نور غلط کارونه هم کوي، غیبت هم کوي، جنگ جګړې هم کوي، د بل مسلمان سپک او د خپل اوچته وایي او دو مسلمانان سره په جنگ هم اچي. نه، دې ته روژه نه وایي. روژه دا ده چې ته خوراک څکل نه کوي، نو د هر یو غلط کار نه به هم اجتناب کوي. دغه روژه د محترم مسلمانانو ورونو، خصوصا زنانه وله پکار چې کورو کې ناستي غیبت نه ځان وساتي، دروغ نه ځان وساتي، خپل خاوند سره جنگ جګړې ونه کوي، د هغه خفه نه کړي، دا ټولې خبرې یاد ساتئ او په دې باندې عمل کوئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.